د هوا تودوخې درجې لوړېدل، پرلپسې وچکالي، په منځنۍ کچه د ځمکې لاندې اوبو 11 متره ټیټېدل، غیر موسمي بارانونه، د سیلابونو راوتل او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د خلکو د بېځایه کېدو، د مالدارۍ کمېدو او د زرګونه هکټاره کرنیزې ځمکې د له منځه تلو لاملونه دي. کارپوهان وایي د یادو ستونزو هواري لپاره باید د نورو اقداماتو ترڅنګ د هیواد اوبه هم مدیریت شي، او که دغه کار ونه شي نو خلک به د اوبو کمښت له ناورین سره مخ شي. خو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د اوبو مدیریت او یادې ستونزې د هواري لپاره یې هڅې روانې کړي دي. برمه وهونکی نیاز محمد هم وایي چې د پخوا په پرتله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. مخکې د اوبې ګول 20 متره کو 50 کې کامیاب اوبه ورکول، 1 انچ اوبه به بخي وچېدې نه. اوس 50 کې ګول ورکوي 100 متره چې ووهي بیا نو 1 انچ اوبه ورکوي خلکو دپاره. مخکې مو 50 متره وهلی، اوس 100 متره وهي. د خلکو اقتصاد ولاکه ده زده کړی، خو بیا هم اوبه خو مجبور دی چې یو سړی ووهي. مخکې میاشت کې 10 برمې وهلی، اوس میاشت کې 15 وهي، ځکه چې مخکې 50 متره وهلی زر خلاصېدی، اوس 100 متره وهي، 8 ورځې کې یو برمه خلاصېږي. 30 متره اوبه لاندې تللي دي، 32 متره دغه 20 کله کې. د کابل ښار د ابشار غره یو اوسېدونکی 9 کلن قیس چې د 2م ټولګي زده کوونکی دی وایي له ښوونځي وروسته د کور د اړتیا وړ اوبه د باغ بالا له جوماته راوړي. از مسجد هم میارم زکو بالا میکنم، بشکره که نمیرم بیشتر مندی میکنم. د کابل ښار د اوبو رسونې ادارې رئیس شفیع الله زاید وایي د دغه ریاست اړوند د 80 ساګانو له ډلې د 40 ساګانو اوبه وچې شوي دي. نو تقریبا 80 ساوي اوس دغه نیمایي وچې سوي دي. اوس موږ په هغې کې فعال 80 ساوي لرو چې د دغه 80 ساوو نه موږ د فتح نه وروسته له دې نه په هغه جریاني ډول باندې په متداوم ډول باندې له دې نه موږ استفاده کوو او خلکو ته له دې نه موږ اوبه برابروو او تهیه کوو، دوی ته موږ خپل اوبه نقلوو ورکوو. موږ تولیدات چې د فعلا له 15-30% پورې دغه مشترکینو ته اوبه ورکوو، نو دلته خو تقریبا 90% نور خلک دا را اضافه شوي دي. دا کومه شبکه چې ډیزاین شوې ده دا تقریبا د 2 یا 3 میلیون لپاره به ډیزاین شوي و چې نفوذ زیات شوی ده. د نفوذ د زیادت په اساس باندې دا مشکلات هم ایجاد شوي، ځکه دا شبکه د ټولو لپاره کفایت نه کوي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس پوهندوی محمد داود شیرزاد وایي افغانستان په نړۍ کې له اقلیمي بدلونونو اغیزمن 8م هیواد دی او اقلیمي بدلونونه پکې نور هم منفي لور ته روان دي. په تخمینی ډول د 15 کلو په اوږدو کې له 15 تر 10 مترو اوبه کته لوېدلي دي د کابل په ایکویفیر کې په منځنۍ ډول باندې، چې متاسفانه د ډېر فاحش کمښت ده او که چېرته د مخه ونه نیول سي دا به په یو بلې فاجعې باندې بدل سي. خلک په فردي شکل هم په دې کې مسؤلیت لري او بارز رول درلودلی سي، او دولت خو نو باید د دې دپاره یو اوږدمهاله پالیسي ولري او د پدیدې د مخنیوي او د حد اقل زیانمن کېدو مخه باید ونیسي. بلخوا د اوبو او انرژۍ وزارت ویان قاري ماطیع الله عابد وایي له څو لسیزو راهیسې د نړۍ اقلیمي بدلون د جمعیت ډېرېدل، اقتصادي، کرنیزو او صنعتي فعالیتونو او نور عواملو له امله د هرې ورځې په تېرېدو سره اوبو ته اړتیا ډېرېږي او په مقابل کې د اوبو تغذیوي سرچینې محدودېږي او افغانستان هم په دغه برخه کې د ډېرو اغېزمن شویو هیوادونو په کتار کې دی. ځمکې لاندې اوبو د پخوانیو شته ارقامو په تحلیل سره ویلی شو چې د مختلفو لاملونو له امله په اکثرو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې او تخلیې انډول سره برابر نه دی. دا چې له څو لسیزو را په دې خوا د نړیوال اقلیمي بدلون، وګړو ګڼمېش کېدو، اقتصادي، کرنیزو او صنعتي فعالیتونو او نورو عواملو له امله د هرې ورځې په تېرېدلو سره اوبو ته اړتیا ډېرېږي او په مقابل کې د اوبو تغذیوي سرچینې محدودېږي. زموږ هیواد هم د ډېرو اغېزمن شوو په کتار کې دی. دا ستونزه تر ډېره په لویدیځو، جنوب لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې ثبت شوې ده، ولې د هیواد نورې برخې هم له منفي اغېزو خوندي نه دي. د نوموړي په خبره د کابل په قرغې بند کې د اوبو د مهارولو په موخه څو پروژې پلي شوي او د پغمان د درو اوبه چې له کابل ښاره وتلې مهار شوي، په خپل سر د ژورو څاګانو کیندلو مخه نیول شوې،
له پنجشیر او شاهروس بنده کابل ښار ته د اوبو را انتقالولو په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره